Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې موږ څنګه د پلی سټور اپډیټینګ بندولی شو. مثال موږ پلی سټور نه څه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړی وي او هغه چې کوم دی اټومیټیک ډاونلوډ کیږي دی نه پلی سټور نه، نو موږ څنګه کولی شو چې اپډیټینګ نه کیږي زموږ پلی سټور نه. دا نن دې باره کې ویډیو ده. نو چې کوم ملګرو زما هاو ټو پښتو چینل نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. ټولو نه مخکې تاسو به خپل پلی سټور ته راشئ او پلی سټور کې چې کله تاسو اکاونټ کولاو کوئ خپل، نو دلته چې کوم تاسو ته دا اپشن ښکاري، دا درې لیکرخې چې کومې دي دا به داسې کلیک کوئ. دا چې کلیک کوئ نو تاسو به داسې کار وکړئ، را به شئ سیټینګ ته. سیټینګ به کلیک کوئ. داسې چې کلیک هم کو نو دلته تاسو ته چې کوم دی آټو اپډیټ ایپس چې کوم دی آټو اپډیټ ایپس دې باندې به تاسو داسې کلیک کوئ. چې کلیک کوئ نو تاسو دلته لیکئ ډو ناٹ اپډیټ اپس. که غواړئ نه اپډیټ کوئ اپس نو دا به کلیک کوئ. که آټو اپډیټس ایټ اینی ټایم ډیټا چارج، که دا دویم چې کوم دی لکه تاسو غواړئ چې ډیټا سره ستاسو کوم سیم نیټورک دی دې سره اټومیټیک اپډیټ شي، نو بیا دا دویم کلیک کوئ. که چېرته تاسو غواړئ آټو اپډیټ ایپس اور وای فای آنلی، که غواړئ وای فای سره اټومیټیک اپډیټ کوي نو دا به کلیک کوئ. چونکې مونږه بالکل یې بندو نو بیا چې کوم دی اپډیټینګ نه کیږي، نو تاسو به داسې کار وکړئ، دا اپشن به کلیک کوئ ډو ناٹ آټو اپډیټ ایپس. نو بیا چې کوم دی ستاسو اپلیکیشن چې کوم دی هغه به اټومیټیک نه اپډیټ کیږي. بل دی خوا تاسو ته ښکاري نوټیفیکیشن تاسو ته غواړئ چې تاسو ته د نوټیفیکیشن چې کوم اپډیټینګ اپلیکیشن رواني دي تاسو ته دلته په سکرین شو کیږي، نو تاسو دې ځای نه چې کوم دی هغه تاسو کتلی شئ. دې ځای نه به یې آن کړئ نو بیا به چونکې تاسو ته نوټیفیکیشن دې ځای کې راځي. آټو اپډیټس دا هم دا دی چې تاسو ته اټومیټیک راځي چې دا اپلیکیشن ستاسو ایمیل ته راځي چې اپډیټینګ روان دی، دا شیزونه اپډیټینګ غواړي، نو دا به ستاسو ایمیل ته یو ریکویسټ ورکوي چې دا اپلیکیشن اټومیټیک اپډیټینګز غواړي. او دلته چې کوم دی ایډ آیکن ټو هوم سکرین، که تاسو غواړئ چې دلته چې کوم دا آیکنې راځي، که غواړئ نو تاسو دغه ځای نه سیټینګ چې کوم دغه دی دې ځای نه راځي ایډ آیکن ټو هوم سکرین، دا دې ځای نه دا به یس کوئ را به شي. او که غواړئ تاسو دلته سرچ کې څه ورکړي وي د پلی سټور غواړئ چې دا کلیر کړئ، لکه مکمل سرچ ارسم چې ورکړي څه هسټري وي هغه مکمل کلیر کړئ، نو دلته تاسو ته ښکاري کلیر لوکل سرچ هسټري، دې باندې به کلیک کوئ تاسو داسې. دا چې کوم دی دا دې ځای نه ریموو کولی شئ. پینټرل کنټرول کې تاسو خپل دغه ساتئ، دا به کلیک کوئ او دا دې ځای نه آن کولی شئ. چې کوم ستاسو اپلیکیشن چې کوم دي دا دې د ذریعه باندې کنټرول کیږي ساتل کیږي، لکه هرمفول اپلیکیشن چې کوم وي یا داسې ریسټرکشن کوي دله. نو کنټین اپلیکیشن چې کوم خراب اپلیکیشن وي بغیر تاسو د پلی سټور نه لیګل اپلیکیشن هغه چې کوم دی دا کنټرول کې نیسي، نو تاسو که غواړئ آن کړئ نو آن کولی هم شئ.
دا چې کوم دی recover iteration for the franchise for all franchise through Google device دا خو صحیح دی دا که تاسو ایمیل ته ماړیلی شئ instant apps نو دا تاسو ایمیل سره هم استعمالولی شئ